ها دا یو روز سوال کړی دی چې او دا ډېر اهم سوال دی. ها یو شی په دکان کې پروت دی د خرڅ دپاره او د دې دپاره دوه قسمه ریټونه یې ښودی شوي دي. یو وی که په نغدو یلی په دومره دی او که په نسیه یلی نو په دومره دی، یا په کشتونو یې کالی تقسیط باندې. لکه داسې مثال به ورکو چې دا قلم دی دا دکان کې دی، که دا ته په نغدو یلی نو دا په 10 ریاله دی، او که دا ته په کشتونو یلی چې لږې لږې به راکې نو دا په 50 ریاله دی. د دې روز سوال دا دی چې دا دوه ریټونه یې ښوده داسې، یاده که دا مسله چې کله داسې وویلی شي چې دا شی په نغدو دومره دی او په قرضو باندې په دومره دی، یا په نسیه یا په کشتونو، نو د دې مسلې دوه صورته جوړېږي. یو سړی راغی تا نه سامان لري، احمد راغی د خالد نه پن لري، سوچ ورته کوئ. نو احمد ورته ووی خالد ورته ووی چې دا پن په نغدو په 10 دی، په قرضو باندې دا په 10 دی. خو زه هغه مسلې له ګوره نظم ښه چې په کشتونو یې ورکوې او که په یو ځای ورکوې هغه بله مسله ده. دا په 10 دی په قرضو، او په نغدو په څو دی؟ په 10 دی. هغه وی زه دا علمه په قرضو. اتفاق په څه وشو چې هغه څو دي؟ 10 دي. نو دا بیعه جایزه ده، برابر ده، ځکه چې ریټ معلوم دی، سامان معلوم دی، نیټه معلومه ده، او سامان شتي هغه ځای کې. صحیح شو. دویم صورت دا دی احمد خالد ته وایي پن په څو دی؟ وی په 10 په نغدو، په 10 په قرض. هغه وی مال یې راکه او لاړ. سم خیال دی؟ ولې غلط ده؟ ریټ باندې اتفاق ونه شو. نه په څه شي اتفاق وشو؟ نو که اتفاق ونه شو تا زما نه پن واخیستو ده، نو دا به څه کېږي مخکې؟ دا بیع حرامه ده. ده او ځکه حدیث کې چې کوم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام ترمذي دا حدیث راوړی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعه، د دوو بیو نه په یو بیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. نو ډېرو علماوو تفسیر دا کړی دی، اگر که زموږ په ملک کې بعض علما دا بیه ناروا ګڼي دا اولنۍ. خو امام ترمذي رحمه الله دا حدیث په خپله راوړی دی او بیا څه وایي؟ والعمل على هذا عند اهل العلم. او علماء تفسیر دا کړی دی د دې بیعتین فی بیعه څه ته وایي؟ غوږ ورته کښېږدي. ان یقول ابیعک هذا الثوب بنقد ب10 وبنسیئة ب20. دا امام ترمذي چا چې روایت راوړی هغه په خپله تفسیر کې وایي دوه بیې په یوه کې څه ته وایي؟ وایي ورته وایي چې دا کپړه د ما سره دا په نغدو په 10 ده او په نسیه یې که رانهالي نو په 10 ده. ولا يفارقه على احد البيعين، او دی ورسره په یو باندې اتفاق ونه کړي چېرې دا بیه به ماله راکړي. فاذا فارقه على احدهما فلا باس، او که یوه پکې غوره کړي او په دقې ته به یې جدا شي نو بیا خو پکې څه نشته. هغه اولنی صورت چې ما تاسو ته وویل تعلم دی که نه؟ او بدې کې نور علما هم دقه اقوال دي. نو دا ریټ زیات شو د دې د لاسه ځکه چې پیسې څه شوې؟ قرض شوې، لیټ شوې، نو ریټ زیات شو. دې کې څه حرج چې جمهور العلما د امت او د 4 مذهبونو والو د 4 امامانو دا فتوا ده، ورسره نور جمهور علما اکثر علما د امت هغوی دا فتوا چې دا بیعه جایزه ده. په شرط د څه شرطونه پکې دي چې سامان معلومي، دا نه چې ته تشه په هوا باندې دغه کې که نه څه شی شتي نه او عقد لیکې، سامان معلومي او سامان د مالک سره یي. دویم
نیټه معلوموي، دریم ریټ معلومي او دا قصې پکې نه وي که لیټ شي نو پیسې به ډېره وو، دا قصې میسې پکې نه وي نو بیا دا بیه څه ده؟ دا بیه بیا انشاءالله جایز ده او په دې کې څه حرج هغه نشتي. والله اعلم.